سوسیال ورپونیس نه جوړیږي دلته د ځینې مچا بابا خو د ټولو پښتنو ژوند دلته تیر کړی الله بس ډېر وړوکی راغلی و. سلامونه احترامات ملګرو راغلي برلین ته دلته مې یو افغان ولیده د نه به پوښتنه وکړو ځوانه نوم د څه شی ده او د کوم ځای نوم خو مې ګردیز ناصري ده او مننه چې تاسو ما ولیدئ خوشحاله سو چې دلته مو ولیدئ او زه د سروبي یم ولایت هم کابل د ولسوالي هم سروبی ده. ډېر ښه څومره وخت کېږي آلمان کې ژوند کوې آلمان کې خو زما 10 کاله پوره کېدو والا دي 2015 کې زه راغلی یم. ماشاءالله 10 کاله یعنې نیم ژوند دلته تیر کړی الله بس ډېر وړوکی راغلی و بس څه به کېنو. څه مصروفیت لري ولته په چی باندې بوخت یې کورس ته ځې یا مکتب ته ځې یا کوم وظیفه لري کار کې نه کار کوم ولا بس اوس فلحال خو کار کو درسونه مو ویلې ختم هم کړو اوس کار کو. څنګه د آلمان د ژوند نه راضي خوشحاله څنګه ژوند څنګه تیریږي ولا الحمدلله آلمان ژوند نه خو ډېر راضي و ډېر خوږ ژوند دی د امنیت ده پکې سہولت د انسانیت پکې ډېر ده او بس الله دې وکړي چې زمونږ وطن هم دغه شی سي ډېر به خوند وکړي. دا راته ووایه په آلمان کې داسې څه دی چې کاشکې دا په افغانستان کې هم کاشکې دا موجود وی او افغانستان کې لکه د کمی احساس کې اول خو چې دا امن ډېر مهم ده چې په افغانستان کې دا رقم امن وای بل چې دا ډېر پرمختګ یې کړی ډېر سہولت د ټرینونه یې وګوره ژوند زندگی پکې ډېر اسانه ده. الله دې وکړي چې زمونږ افغانستان کې داسې امن راولي او دا رقم پرمختګ پکې راشي. اکثره په آلمان کې یعنې د اروپا په سطحه باندې ځینې موږ افغانان دي چې راشي کار نه کوي روزګار نه کوي یعنې د په ښکاره درته د سوسیال پیسو ته پراته وي دوی ته څه پیغام لري دو ته خو دا پیغام لرم کار باید وکړو موږ راغلي یو غریبۍ ته خپل فامیل باید ورسو یو بل غریب پکې بل غریب ته پام پکې وکړو بس دې ته مې دا پیغام ده باید دا کار وکړي. سوسیال ورپونیس نه جوړیږي دلته دا ځینې دي ګوره بس ډېر غلط کارونه کوي نوم خو د افغان پې پروت ده که نه بس باید د خپل ژوند ته کار ووایي او کار ته کار ووایي. کله د داسې فکر کړی چې کاش آلمان ته نه وای راغلی د اروپا یو بل ملک ته تللی وای نه ما ته خو آلمان خپله ډېر مې خوښېده ما به بچپن نه فوټبال به مې کته هغه له وجې نه ما ډېر خوښ آلمان. سیاسي پوښتنه به درنه وکړم د افغانستان په د تیر شوي ولسمشرانو کې یعنې د احمدشاه بابا نه نیولې تر اوسه پورې کوم یو داسې د تا د خوښې وړ ولسمشر تیر شوی یعنې باچا تیر شوی ولا په سیاسي پوښتنو کې خو زه دوره لایقه نه یم خو احمدشاه بابا خو د ټولو پښتنو د ټولو افغانستان د ټولو پښتنو زړه و نو بالکل ډېره زیاته مننه نور دې نه پازوم په اخره کې که په عامه توګه ټولو ته د مسافرو ته کوم پیغام لري بس ټولو مسافرو ته هم دغه پیغام د الله دې خوشحال آباد لري او خپل کار ته دې کار ووایي چې خپل وطن ته یو څه وکړو څه ولیږو بس دغه مې پیغام د ټولو دې باید د کار وکړي. ډېره زیاته مننه.